د دې وظیفې په برکت به دې الله جل جلاله زر تر زره مالداره کړي او دومره دولت به درته رب العالمین درکړي چې ځان سره به یې کولې قدرې هم نشي. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زما وروڼو او خویندو، د مالدارۍ د حصول دپاره او د غریبۍ او فقیرۍ مسکینۍ د ختمولو دپاره د الله جل جلاله یو مبارک نوم دی، صفتي نوم یې دی یا ملکو. د دې وظیفه که یو انسان راونیسو د سحر په ټیم کې کوي، رب العالمین به زر تر زره د انسان مالداره کړي، غریبي به الله جل جلاله ختمه کړي او دونه مال دولت به ورته رب العالمین ورکړي چې د خپل ځان سره به یې کولې قدرې هم نشي. دومره مال دولت کې به رب العالمین برکت راواچي. الملکو د الله جل جلاله صفتي نوم دی او چې د دې کومه معنی ده، معنی د حقیقي بادشاه. نو حقیقي بادشاه معنی ده د دې، او هغه بادشاه هغه ذات دی چې چاته وغواړي غریبي په باندې راولي، چاته وغواړي مالداري په باندې راولي، چاته وغواړي عزت ورکړي، چاته وغواړي ذلت ورکړي. اوس که دغه حقیقي بادشاه ته یو کس سوال وکړي او د خپلې غریبۍ شکایت ورته وکړي چې یا الله زه خو ډېر ذات غریب یم او یا الله مال شان مالداره کړي، ما ته مال او دولت راکړي، یا الله زما غریبي ختمه کړي، الله د مخلوق د محتاجۍ نه مې وساتي. او ورسره دې دا وظیفه هم شروع وکړي. د الله جل جلاله رحمت ته بیا وګورئ چې څنګه په جوش کې راځي. الله جل جلاله به دې د دې وظیفې په برکت سره زر تر زره مالداره کړي. دا ډېره زیاته مبارکه وظیفه ده او ډېرو کسانو دا وظیفه کړې ده او الله جل جلاله هغوی په خپل مقصد کې کامیاب کړي دي. چا چې هم دا وظیفه کړې ده هغوی د دې یو ډېر لوی خوند موندلی دی. هغوی بیا کله هم دا وظیفه په هېڅ حالت کې نه ده پرېښودې. نو راځئ د وظیفې کولو طریقه درته ښیم، خو د دې وظیفې کولو نه مخکې یو ګزارش درته کوم چې زموږ بعضې وروڼې هغه د موبایل استعمال نه کوي، نو هغوی ته دا وظایف تاسو رسوئ چې د هغوی په خولې باندې په زل خبرې شروع وي، غیبت شروع وي. د هغې نه ښه دا ده چې د الله جل جلاله یو نوم دا د هغې په دې خولې باندې شروع وي، ذکر هم کوي، هم به د دنیا حاجتونه پوره کېږي، هم ورته رب العالمین اجر ورکوي. نو تاسو ما خو تاسو ته دغه وظایف در ورسول، اوس مخکې رسول د ستاسو چې دې هغه ذمواري ده، بل کوشش کوئ چې دا وظایف تاسو په خپلو کورونو کې وروئ. نو زموږ ماشومان، زموږ لوی، زموږ زنانه چې هغه دا وظایف شروع کړي نو څومره زیاته پیدا به کېږي چې هر چا سره په لاس کې تسبیح وي، کاونټر ورسره وي او هغه پې باندې دا چې کوم دی دغو کې وظیفې پې باندې کوي. انشاءالله کوشش کوئ چې دا موږ د خپلو ملګرو ته ورسوو. راځئ د مالدارۍ د حصول دپاره او د غریبۍ د ختمولو دپاره موږ که دا وظیفه کوو نو په څنګه طریقې سره به یې کوو، هغه طریقه درته ښیم. دې دپاره څو هغه شرایط دي. یو شرط دا دی چې 5 واړه وخته لمونځ به تاسو دا پابندۍ سره کوئ. خصوصا که نارینه کوي نو نارینه دی په خاص طور باندې د سحر د جمع د لمونځ اهتمام کوي، د سحر لمونځ د جمع سره کوي. البته که څه وخت دوتې نه دا چې دی د عذر په وجه باندې پوت شو نو خیر دی، هېڅ خبره نه ده، خو هر یو لمونځ دی په جمع سره کوي. او که زنانې کوي نو هغوی باندې خو جمع نشته، هغوی دی چې کم وخت کې د سړو دا جمع کېږي په دغه وخت کې د دوی د سحر لمونځ کوي. چې کله هم د سحر لمونځ وکړي نو بیا په کثرت سره یعنی ښه ډېر دا وظیفه کوي تر د نور راختو پورې، یا ملکو یا ملکو یا ملکو. چې نور راوخیږي تر دغه وخته پورې د سحر منځونه والا تر دغه وخته پورې دا وظیفه په کثرت سره کوي او روزانه کوي پابندۍ سره. او دا وظیفه به تر د هغه وخته پورې کوي چې تر څو پورې د ستاسو ارمان پوره شوی نه، یعنی تر څو پورې تاسو مالداره شوي نه یې. ممکنه ده چې یو میاشت مسلسل تاسو دا وظیفه پابندۍ سره وکړئ د دغه شرایطو مطابق، نو انشاءالله چې په یو میاشت کې دننه به الله جل جلاله تاسو مالداره کړي. هغه د ستاسو چې څومره په الله باندې یقین ذاتي، بروسم ذاتي، هغه نه زیات اثر کوي دا وظیفه. نو انشاءالله موږ دا وظیفه شروع کړو، یقینا ډېر لوی اثرات، ډېر لوی برکات رب العالمین په دې کې ښودي دي.
نو ډیره زیاته مبارکه وظیفه را د الله جل جلاله یو ښکلی مزیدار چې کوم دی صفتونه هم دی نو یقینا تاسې هم کولی شئ هر چاته د دې مکمل اجازه شته دی هر څوک د دې نه مکمل فایده اخیستلی شي